أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مخکې الله پاک د یهودو زم بیان کو چې اگر چې یهود دعوه کوي د دې خبرې چې مونږ د الله پاک خاص دوستان او مقرب خلق دي او جنت دا خالص زمونږ د پاره دی. الله پاک فرمایل چې کدو په دې خپل خبره کې رښتونی نو د مرګ تمنا دي، نو چې مرګ په دو باندې راشي بیا به دو ته پته ولګي چې دو د کمی طبقه والا نه دي، یعنی دو خالص جهنميان او د اور والا طبقه نه دي. نو الله پاک فرمایل ولا يتمنونه ابدا، هرگز دو تمنا نشي کوله، هیڅ چره هم دو دا تمنا نشي کوله. ولی تمنا نشي کوله ځکه بما قدمت ايديهم، په سبب د هغه عملونو چې دو مخکې لګلي. نو دو ته د خپل ځان پته ده چې دو کم کرتوتونه کړي دي، د هغې په بدله کې به دو ته څه میلاوي. حالان کې کم خلق چې د جنت طلبګار وي نو هغه د مرګ نه چرته یره نه. حضرت علی کرم الله وجهه د یو جنگ په موقع کې چې د غشو باران هغه وریدو، د هر طرف نه د غشو راتلل شروع او د مانځه ټیم راغی. حضرت علی کرم الله وجهه او دس دا جوړو داری کی دا اسنا راټوټ کو او خپل صادری پزمکه باندې خور کو په مانځه باندې ودرېدو. نو د مشر زوی حضرت حسن رضی الله عنه هغه ورته وی چې اے باجانا د تسکه د دې غشو باران جوړ دی چا تیرا هر طرف ته مړی دا کیږي او ته په دې ځګي کې په مانځه ودرېږي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وی لا ابالي ابوك على الموت سقط ام سقط عليه الموت، چې ستا پلار د دې خبرې پروا نه کوي چې د په مرګ باندې پریوتو یا مرګ په د باندې پریوتو، د دې خبرې ستا پلار هیڅ پروا نه کوي او وی چې ما پرېږده چې زه خپل عبادت وکړم. دغه شانتي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په یو موقع باندې د ایران ته د جنگ دپاره تلو، د جهاد دپاره، او صحابه کرام ورسره وو. نو د ایرانیانو جرنیل چې د هغه نوم رستم بن فرخ زار، دا د هغه نوم، او دوته یو انتهایی دمکی امیز خط راولېږه او پاغي کې ورته وی چې دا کم نوجوانان دا تا په جوش او جذبه کې راوستي دي او دلته راغلي یي، نو ردی زګینه صحیح سلامت واپس ځه، دو په ما باندې مړه کوم. زما سره د انساني همدردۍ فکر او غم دی، ځکه چې بیا به د چا موریانې جاړي، د چا به بچي جاړي، د چا به ښځې جاړي او د چا به بچي یتیمانان. نو ردی د وجې نه زه تا ته نصیحت کوم چې دا فوج والا او د دې ځګینه واپس ځه. خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله دغه خط وکتو نو په جواب کې ورته ولیکل فإن معي قوم يحبون الموت،
چې زما سره داسې قوم دی چې موږ د مرګ سره مینه کوو. کما تحبون الاعاجم الخمر، لکه څنګه چې تاسو عجم خلق د شرابو سره مینه کوئ او دا خوښوئ، داسې موږ مرګ خوښو، د مرګ زموږ پروا نشته. چې دغه جرنیل ته پته ولګېده چې دی خو په دمکیانو باندې نه کېږي، نو بیا وی چې ردو حالت معلومول پکار دي چې ردو سره کسان څومره دي، فوج ورسره څومره. نو بل یو جرنیل هغه بیا راغی او خالد بن ولید رضی الله عنه ته یې وی چې ستا سره څومره فوج. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وی چې زما سره 700 فوج. نو هغه ورته وی چې په ځان باندې هم رحم وکړه او په دې خپل فوج هم رحم وکړه، ځکه زمون سره 13000 کسان او شاته د کومک دپاره نور هم ډېر فوج تیار. ستا سره شاته د کومک دپاره څوک شته؟ نو خالد بن ولید رضی الله عنه ورته په جواب کې وی چې په ځمکه نشته لیکن د اسمان نشته. او بیا یې ورسره دغه جهاد دا وکړو او په 700 کسانو باندې 13000 کسانو له شکست ورکړ. نو الله پاک فرمایي چې کم خلق د جنت طلبګار دي او هغو داسې اعمال کړي چې هغه جنت ته د تلو قابل وي، نو هغو د مرګ نه یره نه کوي. نو الله پاک فرمایل قل دغی یهود ته ووایه چې ان الموت الذي تفرون منه، یقینا هغه مرګ تفرون منه چې تاسو تیښته کوئ د هغې، د مرګ نه تیښته کول هغه دا دی چې مرګ دا ناخوښه ګڼل، یا د جهاد د میدان نه تښتېدل. نو دا ردی خبرې د پاره دی چې د مرګ نه یریږي که نه دی د میدان نه بیا ولې تښتي. یا چرته وبایي امراض راشي او خلک هغه علاقه او کلی پرېږدي، نو دی د مرګ نه تښتي، ځکه دغه کلی علاقه د خپل کور دا دی ولې پرېږدي چېره ماته چرته دا مرض بیماري ونه لګي. نو الله پاک وایي تاسو چې د کم مرګ نه تیښته کوئ فانه ملاقیکم، یقینا دا ملاقات کوونکی دی ستاسو سره، خامخا به دی ستاسو سره یو ځای کېږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف په هغې کې فرمایي چې د مرګ نه تیښته کوونکی هغه د هغې لومبړې په شانتې دی چې د ځمکې پې قرضه وه او چې کله یې ردې نه مطالبه وکړه نو دا لومبړه دا په تښتېدو شو، تښتېدا منډه یې وهله، ستړې شوه، اخر خو د ځمکې د قرضې نه دا ونه وته چې کم ځای ته تله هلته ځمکه او اخر هلته مړه شوه. نو که انسان هر څومره منډه وهي او تښتي، علاقه پرېږدي، ځای پرېږدي، خو د ځمکې نه به چېرته وځي بیا به هم په دغې ځمکه باندې او مرګ به دته په دغه ځای کې راځي. نو الله پاک وایي فانه ملاقیکم، دغه مرګ خامخا ستاسو سره ملاقات کوونکی دی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بیا به تاسو واپس کړی شئ هغه ذات ته چې هغه عالم دی په هر پټ او په ښکاره باندې. فینبئکم بما کنتم تعملون، خبر بدر کې تاسو ته هغه په هغه عملونو چې تاسو ستاسو دغه عملونه دا ټول دا محفوظ کیږي. د یو عمل د ذرې حساب دا به ستاسو سره کیږي. یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. اے مومنانو اذا نودي للصلاة، کله چې आवाज وکړی شي د پاره د مانځه من یوم الجمعة په ورځ د جمعې باندې، ځکه یهود د هغو د پاره د عبادت او د احترام ورځ دا د خالی او حلم کې دغه د خالی ورځ دو د ځان د پاره منتخب کړي. سوره نحل انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، دوله الله اختیار ورکو او الله پاک وتو فرمایل
چې زه د جمعې ورځ تاسو دپاره غوره کړم منتخب دو اختلاف وکړو او د ځان دپاره د خالي ورځ چې ده د هغې انتخاب وکړو او بیا یې د خالي د ورځې احترام او تعظیم هم نه کو چې د هغې د وجې نه الله پاک فرمایي چې دو ما خنزیران او شادوګان د دو نه جوړ جعل منهم القردة والخنازير نو کم چې مشرانو داغونه الله خنزیران جوړ کو او کم چې کشرانو داغونه الله شادوګان جوړ کو نو الله پاک مومنانو ته فرمایي چې تاسو د هغه يهودو په شانته نشئ تاسو د دې جمعې د ورځې احترام کوئ د دې د عبادت احترام کوئ په دې ورځ باندې خپل نور مصروفیات هغه کم کوي او د الله پاک یاد طرف ته د اهتمام او د هغې دپاره کوشش شروع کوي نو الله پاک فرمایل چې ای مؤمنانو اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه کله چې आवाज وکړی شي د پاره د مانځه په ورځ د جمعې باندې فسعوا الى ذکر الله فسعوا معنا منډه وهئ یعنی زر ځان ورسئ دلته د سعی نه مراد کوشش کول او اهتمام کول دي او تیاری کول دي د پاره د جمعې د مانځه نو زر ځان ورسوئ الى ذکر الله د الله پاک ذکر طرف ته یعنی خطبه چې خطبه تاسو واورئ د دې خطبه اوریدل دا واجب او بل دا کم کس چې د جمعې خطبه چې امام په محراب باندې کېناستو او بام شروع کیږي نو کم اندراج چې د فرشتو سره کیږي د جمعې د مانځه فضیلت انسان ته حاصلېږي په اول فرصت کې چې څوک راغلی د هغه دپاره دومره لوی ثواب دی لکه دی چې میخه اوښ صدقه بیا رو چې اگئی ته راورسي نو چې کله خطبه شروع کیږي نو دی د دغې ثواب نه محرومه پاتې شي ځکه فرشتې هغه رجسټر بیا بند نور اندراج بیا پدې کې نه کیږي هغه هم د خطبې ته غوږ کم کسان چې د دغې ټیم نه وروستو راشي یعنې خطبه شروع شي او دی راشي نو د جمعې د مانځه ثواب هغه خو دته حاصلېږي لیکن د جمعې د ثواب نه دی محروم دغه خطبه دا بدل دی د هغه دوه رکعاتو نو الله پاک فرمایي فسعوا الى ذکر الله نو زر ځان ورسوئ ذکر د الله پاک ته یعنی خطبه ته وذروا البیع او پریږدئ بیع مراد د بیع نه هر هغه شی دی چې هغه منع کوونکی دی خطبې ته د رسېدو او د اورېدو هغه چې هر یو عمل چونکه دلته کې لفظ د بیع خاص ذکر شو د دې د وجې نه چې د جمعې د مانځه دپاره به خلک د دیهاتي علاقو نه د بانډو نه راکوزېږي نو هغو به سوداګانې کولې نو حکم وشو چې څوک خرڅول کوي نو هغو خرڅول بند کوي بس پرېږدئ نو چې کله خرڅوونکی خرڅول بند کړي مثلا دکاندار دکان بند نو که زه یو شی علم نو د چا نه بل دکان ته به ځم هغه به هم بني که بل ته ځم هغه به هم بني نو دلته کې بیع ذکر شو ردی د وجې نه چې دیهاتونو نه به خلک راکوزېدو نو حکم وشو چې تاسو خرڅول مه کوئ چې دغه خلک اغستل نور مراد د دې نه هر هغه شی دی چې هغه رکاوټ او مانع جوړیږي د خطبې د اورېدو او دغه شانتي خطبې ته د رسېدو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا بهتر د استاسو د پاره که تاسو پوهیږئ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض پس کله چې
پوره شي منز فانتشروا فی الارض نو تاسو خواره شئ په ځمکه یعنی په یهودو باندې دغه شان په نصاراو باندې په هغو باندې تعظیم او احترام د ټولې ورځې په یهودو د خالد ورځې احترام په نصاراو باندې د اتوار د ورځې احترام او تعظیم او ټول ورځ دغه د پاره معاملات دا حرام نو د مسلمانانو د پاره الله پاک فرمایي چې کلا منز وشي نو ردو د پاره بیا اجازت ده فانتشروا فی الارض چې پزمکه کې خارش وابتغوا من فضل الله اول توي فضل د الله پاک مراد د دینا حلال کاروبار کول هم دی د غشان د مریض تپوس کول یا د علم دین د حصول د پاره یا د غشان نور جایز کارونه دا ټول دا وابتغوا من فضل الله پدې کې داخل واذکروا الله کثیرا او یادوي الله پاک دی یعنی هر ټیم خدای یاد کتا سو هر کار کوي نو کار تاسو پلاسونو باندې کوي یا په نور څه طریقه باندې کوي د خدای د یاد نه غافل کیږي یو خو زمون طریقه مونږ چې حلال کاروبار کو نو پاغي کې هم داسي یو طریقه هغه شروع کو چې دغه حلال کاروبار دا په ځان باندې حرام کم مثلا پدې باغچو یا پدې کاروباری طبقه باندې بتاسو تیرې سړی په دکان کې نازي نو د بغم ځانتا یو شی لګول نو دا دکانداری دغه خورده د پاره په حلاله طریقه باندې جایز کاروبار خدای چې دا نور سره سیستم کوي د دې د وجینه دغه حلال کاروبار په ځان حرام دیاړي مار په باغچه په پټي کې لګیا خولي په بيږي چې په دې پنسوته خولي بيدري او د رحم قابل لیکن د بزان ته موبایل یا بل شی خو دې او دومره پتی زبېګانی لګولي چې د خدای د رحم پزې باندې د خدای د غضب شکار شي نو الله پاک فرمایي چې تاسو د خدای فضل هغه لټوي خو الله ډیر یادوي لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً کله چې دوی تجارت او لهوا یا لود انفضوا إِلَيْهَا ندو خوارشی هغه طرف ته یعنی روان شي هغه طرف په یو موقع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خطبه وی زکه چې مخ کې اول خطبه دا به د مانځنه رستو ولکه څنګه چې د اختر د منځونو رستو خطبه د جمعې خطبه دا به هم د مانځنه رستو بعد صحابه کرامو چې کلا د تجارت आवाज واوریدو نو دو پاسیدو د تجارت تپا اغستلو خرڅولو د پاره حالن کې په دغه وخت کې لامنه نه ورغله مداغو د پاره دا جایز و لیکن بیا الله پاک حکم را ولېګو چې آینده د پاره دا طریقه دا جایز نه ده دا صحیح ده او خطبه د مانځنه مخکې دغه شانتي منځ د جمعې دا هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې دغه شانتي د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه په دور یو اذان بویل کې دا خطیب مخې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې چې کله خلق دیر شو نو دویم اذان دا وسره شو نو الله پاک فرمایي واذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا اليها کله چې دوی تجارت یا لوبه انفضوا اليها ندو خارشي هغه طرف ته یعنی روان شي هغه ته وترکوک قائما او دو پریدی تا ولا نو صحابه کرامو دغه یو عمل وکړو
لیکن الله پاک بیا وروستو د دینه منع فرمایله چې دا کار جایز دی حالانکه هغه چې په کم وخت کې کړه نو دا جایز وو ځکه منع لا نه وره قل تورته وایا ما عند الله هغه سیز چې د خدای پاک سره ده یعنی هغه ثواب او اجر چې د الله پاک سره ده خیر من الله هغه بهتر ده د لوبونه و من التجاره او د تجارت یعنی هغه اجر او ثواب چې په اوریدو د خطبه او په جماعت سره په منځ کې ده یا هغه رزق چې په شرعي طریقې سره حاصل شي نو هغه ډیر غوړه او بهتر دا تعلیم دی ردی خبره چې د جمعې ورځ دا انتهایی د اهتمام ورځ او هر انسان لا کوشش پکار دی چې د جمعات ته د وخت نه د وخت راشي او په جمعات کې د حاضر شي خو جمعات ته راتلل دا د غب شپ او دراجمه کېدو د پاره نه دي چې د په جمعات کې هم د خدای د یاد نه غافل کیږي او د خدای په کور کې هم په داسې طریقه باندې وخت تیر کی چې د خدای د گریف او دغه شانتی د الله د عذاب مستحق وګرځي بلکې په داسې طریقه باندې د خپل وخت په جمعات کې تیرول چې د جمعات د آداب هم خیال او لحاظ وساتلای شي او دغه شانتی څومره ردنه کېدای شي چې د عبادت وکي دویم دا چې د جمعات ته کله انسان راشي نو اول خو موږ راځو د وخت نو بلکې کوشش ته دې خبرې کوو چې امام په مانځه ولاړی او رکوع ته نږدې شي د دې خبرې کوشش موږ کوو او اکثر د مشرانو کسانو د جمعې د ورځې دا حالت چې زوینما یقینا چې خپشم پدې ځکه د دې عمر نه اخوا به بل دې عمر راځي چې موږ به برابرې یا به موږ په خپل دین باندې عمل کوو او بیا د دې خبرې هم خیال او لحاظ نه کو چې راشو د ټولو ناروست او کوشش کو چې په دې امام پس مخامخ کېنم دا بیا ډیر لوی ثواب دی خالص دی جنت ته بس په دغه طرف دی ټوکو په دې خلقو بیا لپاس راوړو او د دغه خیال او لحاظ بیان چې دا بل بیا د دې زمونه کې او که جمعه ته راشو نو بیا کوشش دراتلو نه مخکې د وتو کو اکثر بعضی کسان جمعه ته راشي خود مخکې د دنه زیګه خالی خدای مخکې نه راځي د دې وجې نه مخکې نه راځي چې کزه مخکې راشم په ما په شاته کسان ودري او چې یو طرف ته امام سلام ګرځي نو دا بل طرف ته سلام کوشش زدا کوم چې دا په ولاړی وګرځون چې زر وزم بیا راته لار نه ځکه مخکې نه راځي خیر دې کړه مخکې ځای خالی یعنی دراتلو نه مخکې د وتو کوشش کوم نو زمون کوشش بیا دای چې پیزارزي ته نږدې وي او د له لعب د پاره وزن الله پاک فرمایل قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره هغه ثواب او اجر چې د الله پاک سره ده هغه ډیر بهتر او غوړه ده من اللهو د لوبونه ومن التجاره او د تجارت دکاندار سره هغه اکثر په منځه پوه نشي چیرې کله به امام سلام ګرځي چې دکان ته منډه یقین وکړه چې دې کسان پکې هم ماته راغلي دي چې وایي ملسک ته د مونږ ډیر وګت زور ته ما یاره ما خدغه طریقه راځي نور څه طریقه راځي مطلب دا غدای چې یاره زه خپل دکانداري ته زر نو الله پاک کوئی د دینه هغه اجر او ثواب هغه ډیر بهتر دی بلدا چې خاص کر پروژه کې دا بے پروايي زمونږ نډې راکړي پروژه کې عام طور باندې د ورځې دا لبي مبي دا ډېرې څوک نشي کوي
بعضی کسان دي چې هغه پروژه کې د روژه ماتي نه وروستو ټورنمنټونه جوړوي د لب، او چې روژه ماته شي نو بیا اکثر څه کسان چې لبي کوي هغه د لبو د پاره ګروم ته ځي او نور کسان د تماشو د پاره ځي. نو د روژې دغه مبارک میاش او دغه مبارک عبادتونه زمون نه پاتې شي چې تراویح هم پاتې شي، فرض منځ هم پاتې شي، او د هغه کېل تماشې د پاره دغه د پاره منګلاش. نو الله پاک فرمایي چې دو ته وایا هغه اجر او ثواب چې د الله پاک سره ده خیر، هغه بهتر ده من اللهو د لوبنا ومن التجاره او د تجارتنا، والله خیر الرازقین، او الله پاک د ټولو نه بهترین رزق ورکوونکی، رزق د خدای په لاس. الله پاک دې د بری باندې د عمل کولو توفیق. قل ان الموت الذي تأوى يقينا هغه مرګ تفرون منه چې تاسو تېښته کوئ د هغې نه، فإنه ملاقيكم یقینا هغه ملاقات کوونکی دی ستاسو سره، ثم تردون بیا به تاسو واپس کړی شئ الى عالم الغیب والشهادة هغه ذات طرف ته چې عالم دی په هر پټ او په ښکاره باندې، فینبئکم بس خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون بسبب د عملونو ستاسو. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وکړی شي د پاره د مانځه، من یوم الجمعة ورځ د جمعې، فاسعوا زرزی الى ذکر الله ذکر د الله پاک طرف تا، وذروا البيع او پریدی بیعا، ذالکم خیر لکم دا بہتر دستاسو دا پارا، ان کنتم تعلمون کتاسو کوئی گئی، فاذا قضیت الصلاة بس کلچ ادا کئی مانزلرا، فانتشروا فی الارض نخوارشی پزمکا کی، وابتغوا من فضل الله او ولټوي فضل د الله پاک، واذكروا الله كثيرا او یادوي الله پاک ډیر، لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب کړئ شئ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً او کله چې دوی ویني تجارت او لهوا یا لوبي، انفضوا إليها ندوزي هغې طرف ته، وتركوك قائما او پریدی تا ولاړ، قل تورته ووایا ما هغه ثواب عند الله چې د الله پاک سره ده، خیر هغه بهتر ده، من اللهو د لوبنا، ومن التجاره او د تجارتنا، والله او الله پاک خیر الرازقین د ټولو نه بهترین رزق ورکوونکی دی.